دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیا نیک و بد را جمع زمانم گلزار دی د لغمان ولسوالۍ کې هم د علیشنګ ولسوالۍ د کوټالي کې کلی تران انشاءالله روزگار هیچ شیم نه سو مایو خلک اسو موږ درات هیچ شیم نه کیږي مایو بس زه په نه اسم او زموږ کور کې ټول اته نفر فامیل او شپږ مې بچیان دي او دوه ښځه مېړه یو اته نفره فامیل اسو مخکې په ملي اردو کې وم او بس ملي اردو کې داسې زخمی شوم نن را باندې وارته نو هغې نه پران 470 ته 470 څلور میاشتې 470 کې وم نو هغې نه د دې په خاطر ووتلم بس میاشت که دوه میاشتې ماشین حواله شوه نو ګډوډي راغله سم دوه درې میاشتې چې ماشین هغه ماشین هم لاړل وسړېدل نو چا بیا کومک هم ونه کړ هسې پاتې شو دا ستا خوا او ستا دا سترګې هماغه وخت هماغه وخت و زما دا پښه ده سترګه مې ده او دا بیا هډوکه مې مات ده تقریبا زه یو کال څه زیات شو یو کال کور کې یم اوس بېکاره پراته یم دا مې بچیان دي مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. بچه از تاسو نوم ده؟ ایسا خان دیر خان و ستاسو نوم ده؟ موسا جان خان و ستاسو نوم ده؟ منیه خان نو اوس مونږ د ایران د منصب لخوا راغلي موږ غواړو چې ستاسو د چې کوم مشکلات ده چې کوم تاسو مشکلات لرئ دا د خلکو ته ورسوو چې هغوی تاسو ته او ستاسو غونډه کې نورو کسانو ته کومک وکړي تاسو هغه خلکو ته هغه کسانو ته څه څه غوښتنه لرئ هغې ته تاسو کېدای شي چې ووایئ موږ دا خلکو ته وینا لرو چې مثلا مایوب خلک اسو په کور ناست یو وروسته چې زه زخمي شوی چا موږ سره کومک نه دی کړی بیخي او دا غواړم دا خلکو نه چې مثلا موږ ته کومک وکړي څه ناست موږ مایوب هېڅ شی هم نشو کولی اوس زه په ځان اوس دا ماشومان دي اوس موږ نه مثلا هغه غواړي که دې څه پوهېږي چې دې د کوم ځای نه کوي دا چې هر ځای نه کوي مثلا ته موږ ته پیدا کوه او زه دې خپله ما ویني مثلا نور خلک ما ویني زه په ځای په کور ناست یم مخکې خو روغ مثلا یو شی هم پیدا کوله اوس په کور ناست هېڅ شی هم
داسې چې نه کېږي نه نو خلکو نه مې دا هغه دی مثلا چې موږ سره کومک وکړي تاسو سره کومک وکړي تاسو د ماشومان د ښکلي ماشومان مکتبونو ته او بل زموږ کور مالته دا جنګو کې کور هم ولګېد کور هم وسېده نو دې جنګو کې زموږ مهاجر شو دلته راغلو نو دا یو کوټه ده نو خدای پیدا ده خدای پیدا پراته شو تمام مختلف ست باران د رحمت ست لپاره دا ده چې تاسو زموږ د ورور تاسو ولولئ ډېر مشکلات لري مجبورتونه لري او د دې کرایي کور کې اوسېږي او تاسو نه پوښتنه دا ده هیله دا ده چې تاسو همدغه شانتې خلکو سره کومک وکړئ الله تعالی به تاسو ته هم په دې دنیا کې او په آخرت کې به تاسو ته اجر جديد مشميرة ألتا تاسو ته سکرین لاندې راځي تاسو کولی شئ چې همدې ته تاسو دوی سره تماس ونیسئ او دې نه بعد تاسو کولی شئ چې خپل دغه چې کوم مرسته یا هغه تاسو کولی شئ چې رنګ د رحمت د مقصد تاسو نه ډېر زیات مننه کوم او غواړم ښه نو موږ اوس ځکه داسې راغلو دلته تر تاسو باره کې موږ ته ډېر زیات معلومات نه وو هلته تللي وو موږ بل ځای ته هلته هم د بېوزله کسانو ته هم غذایي کومک هم وکړو نو ستاسو اډرس موږ ته راکړو نو موږ راغلو او تاسو ته هم یو څه چیزونه راوړی دی نو هغه دا ځل تاسو دغه کې ځان سره وساتئ انشاءالله بیا به بل میاشتونو کې بیا به تاسو سره انشاءالله تاسو نه ډېره مننه چې موږ سره دا کومک کړی خدای پاک دې تاسو داسې همیشه سربلنده لري موږ داسې غریب خلک یو دغه غریبانو سره چې مثلا کومک وکړي تاسو بس موږ به ډېره خوشحاله شو تاسو د باران د رحمت ډېره مننه خیر اوسئ به قرآن